بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په نننۍ ویډیو کې به موږ د سټوماټایټس په هکله باندې خبرې کوو، یعنی په خوله کې چې کوم زخمونه رامنځته کیږي د هغې په هکله باندې به په نننۍ ویډیو کې موږ خبرې کوو. د ویډیو شروع کولو نه مخکې که چیرې تاسو زما چینل ته نوي راغلي یاست نو مهرباني وکړئ زما چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زه کومه نوې ویډیو ورکوم د هغې څخه تاسو باخبر اوسئ. راځو خپل موضوع ته. د موضوع عنوان چې دی هغه موږ سره د ریکرنټ اپتوس سټوماټایټس یا ریکرنټ اپتوس السریشن، یعنی په خوله کې چې کوم زخمونه کوم آفتونه رامنځته کیږي د هغې څخه یادونه کوو. یعنی په خوله کې مختلفې ناروغۍ چې کوم دی هغه رامنځته کیږي، د مختلف علتونو له وجې نه دغه ناروغي چې کوم ده په خوله کې رامنځته کیږي. نو ریکرنټ اپتوس السریشن یعنی ریکرنټ د نوم نه ظاهره ده چې په تکراري ډول یا په دوامداره ډول په خوله کې یا د خولې په خوله کې چې کوم ممبران او مکوزه یا مخاطي غشا کې چې کوم ناروغي رامنځته کیږي، یعنی په تکراري ډول سره یا په دغه ناروغي چې کوم د کینکر سور په نوم سره هم یادېږي. یعنی دا هغه ناروغي چې کوم په تکراري ډول یا په دوامداره ډول بار بار چې کوم دغه ناروغي هغه په خوله کې رامنځته کیږي. وایي دا ناروغي چې کوم ده دا یو زیاته واقع کېدونکې ناروغي ده. یعنی ځکه زیاته واقع کېدونکې ناروغي ده چې دا ناروغي بار بار یعنی ریکرنټ یعنی په ریکرنټ ډول سره چې دغه ناروغي ده هغه خوله کې رامنځته کېږي. نو د دې د وجې نه دا ناروغي چې کوم ده همون سره د یعنی زیات واقع کېدونکې ناروغي ده. وایي کېدلی شي چې دغه ناروغي چې کوم ده ریکرنټ اپتوس سټوماټایټس وایي دا په تکراري ډول یا په دوامداره ډول په خوله کې رامنځته شي. وایي دغه ناروغي چې دا په ځان سره مطلب زخمونه ولري، وایي دغه زخمونه کېدلی شي چې هغه په انفرادي ډول باندې واوسي او یا هم په مطلب په یو ځای چې کوم دی دغه زخمونه چې کوم دی السریشن چې دی هغه ځان سره چې کوم دی هغه واوسي. وایي دا ناروغي چې کوم ده هغه د کلینیک له نظره په دریو ګروپونو باندې ویشل شوې ده. هر کله چې مونږ ګورو د کلینیک له نظره دغه ناروغي نو مونږ به ګورو چې دغه درې ډوله مونږ کتلی شو د کلینیک له نظره. په هغې کې اولنۍ ناروغي چې کوم دغه چې دی ډول مونږ سره ماینور السریشن دی، دویم چې دی هغه میجر السریشن دی او دریم چې دی هغه هرپیټیفورم السریشن دی. یعنی ماینور السریشن معنا کوچني مطلب په خوله کې چې کوم نه دغه په وړوکي ډول سره دغه شتون لري، یعنی کلینیک له نظره. بل چې کوم دی میجور السریشن او بل هرپیټیفورم السریشن. هرپیټیفورم السریشن مطلب دا چې دغه د کوم هرپیټیفورم السریشن ورته ډول چې کوم نه دغه به کلینیک کې مونږ کتلی شو. راځو ماینور السریشن چې کوم دی وایي دا د ریکرنټ اپتوس سټوماټایټس یو زیات واقع کېدونکی ډول دی. ماینور السریشن چې کوم دی دا مونږ سره وایي د ریکرنټ اپتوس سټوماټایټس یو زیات واقع کېدونکی ډول دی. وایي دا چې دی تقریبا ټول مطلب چې دغه ماینور السریشن چې کوم دی هغه رامنځته کېږي د کلینیک له نظره یې موږ ګورو نو دا تقریبا 80-90 تر تقریبا 15% چې کوم دی دا ماینور چې دی هغه تشکیلوي. یعنی په ریکرنټ اپتوس سټوماټایټس یا ماینور السریشن چې کله موږ دغه کوو تقریبا 80-90 تر 15% پورې چې دی دغه برخه چې کوم هغه تشکیلوي. بل مونږ سره د دې قطر چې کوم دی هغه مونږ سره د 2 تر 3 اندازې پورې چې کوم دی د دې د ماینور السریشن قطر دی او دا مونږ سره په
خوله کې چې کوم دی په نن کیراټینایز ساحه کې چې کوم دی ساحو کې چې کوم دی هغه ماینور السریشن چې کوم دی هغه رامنځته کېږي یعنی خوله کې موږ مختلف میمبران لرو چې په هغې کې موږ سره کېدلی شي چې کیراټینایز هم شتون دغه مخاطي غشا ولري او نن کیراټینایز مخاطي غشا هم شتون ولري دا ماینور چې کوم دی دا موږ سره وایي په صرف او صرف په نن کیراټینایز ساحو کې چې کوم دی په هغې کې رامنځته کېږي یعنی دا موږ سره نن کیراټینایز کومې ساحې دي په خوله کې هغه لیبیل مکوزه ده یعنی لیبیل مخاط شلو بوکل مخاط شلو همدغه شانتې ژبې جنبي سرحدات شلو او د خولې فرش چې کوم دی په دغې کې رامنځته کېږي یعنې دا موږ سره نن کیراټینایز ساحې دي او د دې هیلینګ سټیج چې کوم دی هر کله چې دغه ماینور السریشن مونږ مطلب تداوی وشوله تداوی په مطلب په څومره وخت کې چې کوم دی دغه ماینور السریشن هیلینګ د رغېدنې کوم مرحله چې ده هغه په څومره وخت کې وایي تقریبا د 7 ورځو نه واخله تر 14 ورځو پورې چې کوم دی وایي د دې هیلینګ سټیج چې کوم دی یعنې دغه 7 نه تر 14 ورځې په بر کې نیسي او دا ناروغي چې کوم ده وایي کوم سکار نه پرېږدي هر کله چې دغه ناروغي ماینور السریشن رامنځته شو یعنې د روغېدو نه وروسته یعنې کوم تور داغونه چې دی هغه په خوله کې نه پاتې کېږي